زما د کلي او د کور څوک دي زما د کلي او د کور څوک دي ستا نه بغیر زمونږ نور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره ای زوروره ستا د زور څوک دي السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا ستاسو کوربه محمد شاه دلکش اظهر یم څنګه چې تاسو پته د پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو د هغوی نه د هغوی خوندور شعرونه اورو او یو څو پوښتنې ترې هم کوو په دغې لړ کې راسره نن زلمی شاعر کوم چې په پښتو ادب باندې ډېر زیات مین دی پښتو ژبې دپاره یې ډېر کار کړی دی امان الله ګران میلمه دی پروګرام کې به دوی نه تپوسونه هم کوو شعرونه به ترې هم نو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې امان الله ګران صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم سلام دلکش صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې زموږ د وران کلي له راغلی او دا زیاره مو کړو او خپل قیمتي وخت موږ له راوبخلو ډېره زیاته مننه قدرمن شي امان الله ګران صاحب دا راته ووایه چې د پیرزونې مینوالو سره خپله پېژندګلو وکړئ چې امان الله ګران څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي ولې نه بیسیکلي زه د خیبر ایجنسۍ یم ژوند دلته په پېښور کې کوم خپله نامه مې امان الله ده ادبي نړۍ کې په ګران یادېږم او تعلیمي زده کړې مې دلته روانې دي صحیح امان الله دا راته ووایه چې د امان الله ته کله پته ولګي چې د امان الله دننه یو ګران پروت دی او هغه چغې وایي چې ما د شعر په انداز کې بهر کوي بالکل تقریبا د ډېر ماشومتوب نه به موږ د شعر سره لوبې کولې خو هغسې به پرې نه پوهېدو نو زه په شپږم کلاس کې وم چې ما تقریبا 2012 دیارلسم و چې ما د شعر هغه ابتدا وکړه خو هغسې مضبوط به نه و بهرحال اوس هم زه ورته ښه نه وایم خو ملګري وایي چې ښه دی خو بس له کیسه روانه ده صحیح د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي داسې بنیادي توګه باندې چې کوم دی کوم استاز نه لرم او چې څومره مشران هم دي ما لوستي دي او لولم یې لا تر اوسه پورې صحیح په شعر کې مو په کومه موضوع باندې ډېر زیات کار کړی ده څه شي له مو ترجیح زیاته ورکړې ده ترجیح خو زیاته ما غزل له ورکړې ده خو ما پابند نظم هم لیکلی دی آزاد نظم هم لیکلی دی غزل مې ډېر خوښ دی نو هغه له مې ډېره ترجیح ورکړې ده صحیح څنګه چې ستاسو غزل خوښ دی داسې زموږ د پیرزونې مینوالو هم غزل خوښ دی خو ښه دی نه چې خوندونه د غزل نه واخلو ولې نه نوي یو څو شعرونه دي چې غوږ یو اورو اور او اوبه دا دواړه نه یو کېږي اور او اوبه دا دواړه نه یو کېږي مینه او ته دا دواړه نه یو کېږي ډېر ښکلی دی مننه او دواړه یو ځای دي خو یو ځای هم نه دي دواړه یو ځای دي خو یو ځای هم نه دي پوز او خوله دا دواړه نه یو کېږي ډېر ښکلی دی مننه او که ته سوچ وکړې اختلاف باره کې که ته سوچ وکړې اختلاف باره کې زړه او مازغه دا دواړه نه یو کېږي ډېر ښه دی مننه او خو سره بد هم یو کېدی شي ګوره خو سره بد هم یو کېدی شي ګوره بد سره ښه دا دواړه نه یو کېږي ډېر ښکلی دی ډېره زیاته مننه یو مور بچي دي خو خبره دا ده یو مور بچي دي خو خبره دا ده دی پښتانه دا دواړه نه یو کېږي ډېره مننه یو مور بچي دي خو خبره دا ده دی پښتانه دا دواړه نه یو کېږي او مینه نفرت ګران اسمان و ځمکه مینه نفرت ګران اسمان و ځمکه رقیب او زه دا دواړه نه یو کېږي په غزل باندې دې حد کړی دی مخکې به دې هم اورو خو یو څو پوښتنې به درنه هم ضرور کوو په کتاب پاک له مو څه خیال دی کتاب به مو راځي او که نه ولې نه انشاءالله امید مې شته دی چې بالکل به یې چاپ کوم دا د دې ولس امانت دی ما سره نو وخت چې راشي انشاءالله دا امانت به ورکوم نور به راسره څه شریک کوئ چې خوندونه ترې واخلو ولې نه غزل به در سره یو بل شریک کړم چې ارشاد غوږ یو که په شور یم که په زور یم که په غلا یم که په شور یم که په زور یم که په غلا یم زه راغلی درله یاره په سا یم ډېر ښه دی مننه او لږ مې خپل ځان کې په خپلو لاسو کېده لږ مې خپل ځان کې په خپلو لاسو کېده د وجود دایرې نه وتی یم پناه یم ډېر ښکلی مننه او د خپل سوري نه منکر شو مسلمانو د خپل سوري نه منکر شو مسلمانو چې ما وویل زه دا نه یم زه دا یم ډېر ښه دی مننه او دا ګیلې
معنی لالي ستاسو کار دی دا ګیلې دا ګیلې معنی لالي ستاسو کار دی ته په خلا شه کنه مړه زه په خلا یم ډېر ښکلی دی مننه او مقطع یې ده چې خوشحالي مې ګرانه هر سړي له ورکړه خوشحالي مې خوشحالي مې ګرانه هر سړي له ورکړه بیا چې زم غمونه ټول ځان سره بیایم واه واه ډېر ښکلی دی ګران صاحب د خپل شاعري مو کومو سندرغاړي له ورکړې ده چې ریکارډ کړی دي دله نه دا خواهش مې لا کلم نه دی کړی خو بس زما که لیک ښه وي نو پخپله به ووایي ګنې دا خواهش نه لرم صحیح د هر یو شاعر په زړه کې خواهش وي چې یو سندرغاړی یا سندرغاړې دې زما غزل ووایي ستاسو په زړه کې که تاسو ته چېرته موقع میلاو شوه نو خپل غزل به په چا ریکارډ کول غواړئ اصل کې موسیقۍ سره ډیره زیاته مینه لرم او بالکل په ما ډیر زیات تاثیر هم کوي خو لکه دا خواهش ما نه دی کړی او نه مې ذهن کې هم راغلی دي چې مطلب زما کلام به هم څوک ووایي یا دې ووایي دا مې نه راغلی صحیح نور به راسره څه شریکوئ غزل به در سره شریک کړم چې ارشاد غوږ یو توبه چې ماته شي توبه بیا د توبې نه وځي توبه چې ماته شي توبه چې ماته شي توبه بیا د توبې نه وځي ډېرې خبرې به د یاره اوس د خولې نه وځي ډېر ښه دی مننه او ستا جادوګرې سترګې خاص لکه اکسره د مشین ستا جادوګرې ستا جادوګرې سترګې خاص لکه اکسره د مشین سړی خبر نشي خو پړکې د سینې نه وځي مننه او هغې ویل هر وخت مه راځه خبره واوره هغې ویل هر وخت مه راځه خبره واوره نشه چې ډېره کړې نشه بیا د نشې نه وځي ډېر ښکلی دا شعر ووایه هغې ویل هر وخت مه راځه خبره واوره نشه چې ډېره کړې نشه بیا د نشې نه وځي ډېر ښه دی مننه او زمونږ هسې زمونږ منځ کې لاسونه ځان له مه سوځوه هسې زمونږ منځ کې لاسونه ځان له مه سوځوه ته لیونی یې لمبه چېرته د لمبې نه وځي ډېر ښه دی مننه او زه د خرابو محفل نه پرېږدم په دې وجه چې زه د خرابو محفل نه پرېږدم په دې وجه چې که ته سوچ وکړې نو رڼا هم د تیارې نه وځي مننه او هغه ویل که چېرې مړ شم زه په ګران خفه یم هغه ویل که چېرې مړ شم زه په ګران خفه یم هغه مشکله ده چې روغ د جنازې نه وځي الله دې دغه شان دې ژوندی ساته الله دې ډېر عمر درکړي چې د پښتنو دپاره خدمت وکړي د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي ګران صاحب دا راته ووایه چې د ښه شاعر دپاره یو ښه غزل چې لیکي نو هغې له څه کول پکار دي اصل کې تاسو ډېره ښکلې او ښایسته پوښتنه مو کړه حالانکې د دې پوښتنې زه قابل یم هم نه زما ډېر عمر کم دی ملګري به پرې خفه هم شي خو زه خپله رایه پیدا ورکومه چې ښه لیک دپاره باید چې د مشرانو کلامونه ولوستل شي مطلب وګوري کتابونه د هغې وګوري د هغې زیار وګوري چې هغې څومره لوت کړی دی نو باید چې کلام کې به خامخا زور راځي صحیح ستاسو خبرې دی وخت کې زموږ د پیرزونې مینوال اوري دی کې ګڼ شمېر شاعران هم دي او هغوی به ترې ډېره ګټه ترلاسه کړې وي ګران صاحب یو غزل راسره شریک کړئ پروګرام کې وخت کم دی زړه مو غواړي چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړو ډېر شعرونه درنه واورو خو وخت اجازت نه راکوي بل غزل راسره شریک کړئ بیا به درنه اجازت غواړو ډېره زیاته مننه ولې نه دا یو غزل دی چې د خپل سکاره وجود سېزمه زه په ځان کې مشال د خپل سکاره وجود سېزمه زه په ځان کې مشال ټوله شپه ناست یم بلومه بیابان کې مشال ډېر ښه مننه او زما باطن زما په خوله به مناسب نه وي خو زما باطن زما په خوله به مناسب نه وي خو که تا لیدلی وي د شپې چېرته اسمان کې مشال ډېر ښه دی مننه او زه د خبرو ټول لالیه د کردار سره کړم زه د خبرو ټول لالیه د کردار سره کړم اوس دې بیخي جانانه نه ښکاري ایمان کې مشال ډېر ښه دا شعر بیا وایه زه د خبرو ټول لالیه د کردار سره کړم اوس دې بیخي جانانه نه ښکاري ایمان کې مشال ډېر ښکلی مننه او ستا ناڅاپي راتلل زما په زړه کې خوف راولي ستا ناڅاپي راتلل تاسو ته یې ډالۍ وي ستا ناڅاپي راتلل
زما په زړه کې خوف راولي لکه د تندر پړک چې وشلېږي باران کې مشال. ډېر ښکلی شعر دی. مننه، ډېره زیاته مننه. او ته به ناکامه شي مقصد کې د تیارو سړیا. ته به ناکامه شي. ته به ناکامه شي مقصد کې د تیارو سړیا، تر څو چې ژوند وینو بلیږي به په ګران کې مشال. واه 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 واه. مشال ګران صاحب، مشال ردیفو، بخښنه غواړم، زموږ د پیرزونو مینوالو له پیغام ورکه، میسج ورکه، بیا پروګرام راغونډو. ډیره زیاته مننه. زه به څه پیغام ورکم، زما به څه پیغام وي، خو د یو عام انسان او د دې کشرانو په حیث باندې هر ځای کې مې ویلي دي چې مینه وکئ، مینه وشیندئ، مینه واخلئ، دا یو ژوند دی. ډیره زیاته مننه. مننه کوم د پروګرام کې د وخت راکولو چې ناستې مو راسره وکړو. ستاسو ډیره زیاته مننه چې خپل وخت موږ له راوبخلو. یو ځل بیا د ستاسو د ټول ټیم، ستاسو د مینوالو ډیره زیاته مننه کوم. ستاسو هم مننه. ګرانو کتونکو، دا امان الله ګران چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېده او خوندورې خبرې راسره هم وکړي. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. تر هغې دمه چې چېرته یې، ادباد او بریالي اوسئ.